ستړي مه د کلتور ټي وي مینوالو، زه یم جلیل شیراني. په خیبر پښتونخوا کې د ډېر زیاتو بارانونو ورېدلو، د اسماني تندر او د سیلابونو له امله یو شمېر نقصانونه، زیانونه اورېدلي دي. د بونیر، پیر بابا، باجوړ، سوات، کوهستان، منګوره، منصیره، پټګرام په مختلف سیمو کې د خیبر پښتونخوا دغه قسمه زیانونه اړولي دي. د سیلابونو د وجې په بونیر کښې 150 کسان چې پکښې 20 ماشومان، اویا ښځې، او په باجوړ سالارزو کښې دغسې اسماني تندر او د سیلاب پوره یو کلی وړی دی چې په هغه کښې هم ډېر زیات خلک لاپته دي او ډېر زیات شهیدان سوي دي او د ورک سوي کسانو لټون شروع دی. او دغسې د خیبر پښتونخوا یو الوتکه چورلکه هم په مومندو کې راغورځېدلې.